زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ چې اوس واورو پروګرام ستاسو اواز د خپل کوربه شهزاد خان سره. جی قدرمندو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده ډیر زیات ملګري دغه تپوسونه کوي بار چې یار تاسو ډاکټر صاحب نه دغه تپوس وکړئ چې لاسونه او خپو ګوتې پړسېږي. نو راځئ ورځو ډاکټر سید مشتاق احمد صاحب طرف ته چې څه وایي دې باره. ډاکټر صاحب ناست دی. ډاکټر صاحب اجازت دی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډاکټر صاحب یو اهم شانته کې خبره مې ذهن ته راغله چې ډیرو خلکو ته په دې یخنۍ کې دا مسله درپېښ ده. ما دوه درې کسان په خپله باندې ولیدل چې داسې یو بیماري ډاکټر صاحب تاسو خیال کړی دا ګوتې اکثر پړسېږي څوک چې مطلب په یخ مخ کې کار کوي، ټیک شو جی، یا مطلب موټرسایکل باندې هوا موا، نو دا مطلب څه بیماری ده یا څه وجوهات د هغې لپاره ایلوپیتیک کې مطلب مختلف قسمه انجکشن یا دغه کوي خو هغه ارضي توګه باندې، نو دې تاسو سره څه علاج شته او دا څه بیماری ده، دې څه حل دی جی؟ مهرباني ده. دا خو د نن چې کومه دا موسم دی د دې په حواله باندې ډېره اهم خبره ده جی جی، ځکه چې زیاتر کم کسان یخو کمرو کې کار کوي لکه ټیلرز شو او جی یا داسې آفس کې کسان کار کوي او نور ته زیات نوځي. جی جی، دوی دا ګوتې د خپو دا ګوتې یا د لاس دا ګوتې چې کوم دي دا پړسېږي. ښه جی، دا فراست بایټ یو بیماري ده. جی جی، فراست بایټ او دې سره د بلډ دا فلو دغه ځای کې سیوا شي، ښه جی، او د بلډ تک شي، جی د جی، یخنۍ سره جم شونتي شي. جی جی، هغې په وجه باندې دا مسایل راځي او په پای کې د دې ډېر ښکلې ټریټمنټ دی. جی جی، هغه د دغه په حواله باندې دی. اګاریکس جی جی، یو دوايي ده. جی جی، او بلډونا یو میډیسن دی. جی جی، داسې ټیوبر چې مخکې تی ولګي کنه، جی جی، نو دا دوه پس استعمال شي ان شاء الله فوري عمل کوي او دا مسله وسره مکمل به ختمي ډاکټر صاحب؟ مکمل به ان شاء الله ختمي کې موږ بیمارانو ته اپلای کړی د ختمي دي. جی جی، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحال रहता हूँ. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.